تاسې به باور ونه کړئ خو یوه الوتکه چې د 1955 میلادي کال راهیسې بېدرکه وه ناڅاپه 30 کاله وروسته په بل هوایي ډګر کې ښکاره شوه له پیلوټ سره له مسافرینو سره او داسې ښکارېده چې دوی لا هم فکر کوي همغه ورځ ده. د 914 فلایټ کیسه ده. یو بوینګ 224 الوتکه چې د نیویارک څخه میامي ته روانه وه د 1955 میلادي کال د جولای په 2 تاریخ د سهار په 9 بجې د الوتلو لپاره چمتو شوه. په الوتکه کې 50 مسافرین، 4 د الوتکې عمله او یو تجربه کار پیلوټ و. هر څه عادي روان و، هوا صافه وه او الوتکه له نیویارکه پاڅېده. خو څه پېښ شول؟ یوازې 3 ساعته وروسته باید الوتکه میامي ته رسېدلې وای، خو الوتکه هیڅ کله هلته ونه رسېده. د میامي هوایي ډګر ته یې سیګنالونه بند شول، راډیو یې چوپ شوه او هیڅ رادار ته نه ښکارېده. پلټنې وشوې، د سمندر، ځنګلونو او ممکنه لارو پلټنه وشوه، خو هیڅ نښه پیدا نه شوه. فکر وشو چې دا الوتکه یا خو په سمندر کې لوېدلې ده یا هم چا اختطاف کړې. بالاخره د فامیلونو او چارواکو لپاره دا یو دردناک پای و. الوتکه او مسافرین ورک شول د تل لپاره. خو دلته کیسه نه ختمیږي. یوه بله ورځ 30 کاله وروسته د 1992 کال د سپتمبر په 9مه نیټه د وینزویلا په کاراکاس ښار کې د هوایي ډګر کارکوونکي د یو عجیب شي سره مخ شول. د رادار پر سکرین یو زوړ ماډل الوتکه ناڅاپه ښکاره شوه. دا یوه 1950 ازمویل شوې موډل الوتکه